د شیطان دشمنی زمونږ سره شیطان زمونږه ابدي همیشه خطرناک هرسناک دشمن دی. ناول موږ دا خبره شروع کړې وه چې د شیطان شرونه او چلونه هسې موږ ذکر کول یو څو دې دپاره چې موږ ته پته ولګي چې دا څومره خطرناک دشمن دی. بیا په هغې پسې به ذکر کوو د شیطان نه د بچ کېدو لار ډېرې طریقې دي د الله په توفیق سره به بیانوو انشاءالله. د شیطان دا چلونه او شرونه یو څو نور هم بیانوو. موږ څو بیان کړي 11 اخرنی څو چې څوک اګرمۍ کوي نو شیطان د هغه خولې ته ورننوځي. 12 یو حدیث امام احمد بن حنبل راوړی دی او شیخ البانی صحیح کړی هم دی. د هغې نه دا ثابتېږي چې شیطان وایي د هغه چا سره اوبه څکي چې څوک په ولاړه اوبه څکي. شیطان د هغه چا سره اوبه څکي چې څوک په ولاړه اوبه څکي. فإنه قد شرب معك من هو شر منه الشيطان. حدیث داسې الفاظ دي. یو دم د شیطان چل دی او شری دی چې ته په ولاړه اوبه څکي هغه د سره څکي. مختصر اشاره به وکړو دې مسلې ته چې په ولاړه اوبه څکه څه حکم لري. نو په دې کې د منې حدیثونه هم راغلي بلکې یو روایت کې راغلي دي چې دا کس دې الټۍ وکړي چا چې په ولاړه اوبه څکلي. او بیا داسې روایت هم ډېر دي او آثار د صحابه کرامو چې دا کار جایز دی. پیغمبر صلی الله علیه وسلم نه بخپله ثابت دي چې په ولاړه یې څکلي دي اوبه. علي بن ابي طالب رضی الله عنه نور صحابه کرام. نو حدیثونه به په دې طریقې سره راجمع کړو چې اصل دا د سنت طریقه دا ده چې په ناسته اوبه څکه پکار دي او که ضرورتي یا د ناستې وخت نه یا ځای نه مناسب یا یو کار کې تعدي هیڅ خبره نه ده دغه ټیم کې په ولاړه اوبه څکې شي. خو سنت طریقه ده سنت موږ وایو او کله چې سنت ویلی شي نو په خپله به کې دا خبر راغله چې دا سنت څوک پرېږدي نو هغه څه ګناهګار نه دی. چې څوک سنت پرېږدي ګناهګار نه دی. ځکه چې هلته 2 قسمه حدیثونه دي. که د جواز د حدیثونه نه نو بیا خبره بلکل واضحه ده چې وایي په ولاړه اوبه څکه په هر حال حرام دي. خو چونکې د جواز حدیثونه پکې هم شتي نو مسله بیا داسې شوه چې په ناسته اوبه څکه سنت دي او غوره طریقه ده. که چېرته ضرورت وي نو بیا په ولاړه اوبه څکه جایز دي. والله اعلم. 14مه خبره د شیطان یو دې چل ته ګوره او شر ته چې کله یو انسان اوده شي نو د شیطان د هغه په دې سر باندې 3 غوټې ولګوي. کله چې د انسان اوده شي نو شیطان د هغه په سر باندې څو غوټې لګوي 3 او دا غوټې ولې لګوي چې د عبادت ته رپانه شي. بارک الله فیک. چې د عبادت ته رپانه شي د دې لپاره 3 غوټې ولګي او په هره غوټه باندې چوف کوي منتر پې وایي او بس چې بیا دا سړی پروت وي. حدیث کې راځي ابو هریره رضی الله عنه روایت دی پیغمبر صلی الله علیه وسلم وایي یعقد الشیطان على قافية رأس أحدكم إذا هو نام 3 عقد. تاسو کې چې څوک وده شي نو شیطان د هغه په سټ کې
د سر د اخرنۍ برخه چې ده نو شیطان د هغه په سر باندې 3 غوټې ولګوي اذا هو نام کله چې ویده شي په هره غوټه باندې دا خبره کوي علیک لیل طویل فرقد علیک لیل طویل فرقد اوږده شپه پرته ده اوږده شپه پرته ده مه پاسه اوږده شپه پرته ده مه پاسه په هره غوټه باندې دا خبره کوي فإن استيقظ فذكر الله انحلت عقده که دا سړی ویښ شي راپاسي او الله یاد کی انحلت عقده نو یو غوټه دې کولاو شي فإن توضأ انحلت عقده چې بیا دی اودس وکړي نو بله غوټه کولاو شي څو کولاو شو 2 فإن صلى انحلت عقده نو چې کله دی د مونځ وکړي نو 3 غوټم کولاو شو فأصبح نشيطا طيب النفس نو دی په داسې حال کې سحر کې چې چستی پکې چاقی خوشحالی طبیعت مزیدهری وإلا أصبح خبيث النفس كسلانا او کچرت دی الله یاد نکی او دس ونکی منز ونکی نو په داسې حال کې سحر کې چې سستی پکې ناراستی پی او خبیث النفسی دا نفسی بدبدی زړی تنگی سای ډوبیږي طبیعت خرابی چې کله دی هغه مونځ ونه کړي الله یاد نه کړي او ذکر ونه کړي ولې هغه غوټې پاتې شوې غوټې کولاو نه شو د غوټې کولاوېدو چې کومه لار وه هغې خو دی ورنه راغی نو ولې یو سړی د پاسي ولې نه اوس د بله مسله ته بیان کړم دا کم سړی چې نه راپاسي نه ذکر کوي نه اودس کوي نه منزل راپاسي نو دی خو د شیطان دغه کم منتر چې پې هغه وایي کومه خبره چې ورته کوي خو یې منلې ده چې اوږده شپه ده پرېوځه خو یو بله وجه درته بیانه کړم امام بخاري امام مسلم حدیث راوړی دی عبدالله بن مسعود وایي ذکر عند النبي صلى الله عليه وسلم رجل نام ليلة حتى أصبح پیغمبر صلی الله علیه وسلم وی د پیغمبر صلی الله علیه وسلم عفوا د پیغمبر صلی الله علیه وسلم په مخ کې د یو سړي تذکره وشو چې هغه ټوله شپه اوده و تر دې چې سهار راپاڅي ټوله شپه اوده څه معنی خوب کې تېره شو نو تهجد یې ونه کړو دا حدیث یاد کې دا صرف تهجد نه دي کړي د دا حال دی یعنی د پیغمبر صلی الله علیه وسلم په مخ کې دا نه دي صحابه کرام خو ډېر تقوادارو فرض منځونه خو کېږي خو د یو سړي تذکره وشوه چې دی ټوله شپه ودی او سحر له راپاڅي یعنی زموږ د زمانې نیکعمله سړی دی سم خیال دی سهار منزل خو راځي که خو تهجد نه کوي پیغمبر صلی الله علیه وسلم وایي ذاک رجل بال الشیطان فی اذنی اوس پرېږدئ دا دې سړی دی چې شیطان د ده په غوږونو کې مچازي کړي دومره دی د شیطان په دغه کې راغی ځکه چې په غوږونو کې ته مچازي وکړه به د په ارام وده دی او دا غوږونه ولې یاد شو بل ځای ولې نه یادېږي په دې سره سړی راپاڅي او د الله دې قدرت ته وګوره لکه هسې دا مخې ته خبره راغله قادر باچا دی کله چې ته وده شي نو ستا دا سترګې بندې شي که ستا خوا کې څوک څه کوي کینی پاسی ړقي هر څه چې کوي تا ته نه ښکاري بلکې ته داسې شی لکه مړه
او ځکه دې ته ویل کېږي وړوکی مرګ. خوب وړوکی مرګ دی. او صرف د هر څه ګوره د اندامونه الله ستا بند کړي او د غوږ کار کوي. ته وده او د غوږ کار کوي. که دې غوږ کار نه کولی پراته به وبې، ځکه چې د بعضو غوږونه کار کوي هم نه پاسي چغه ورته وي، خو چې دا غوږ کار نه کولی نو بیا به دې لازم مړه کولی او پوره کشتي به دې ورسره کولی نه به پاسېدو. داسې ګوره د الله قدرت ته چې ټول بدن داسې پروت دی چې لکه مړی، او غوږونه ښه صحیح کار کوي. نو شیطان ولې د دې انسان په غوږ کې میچازې کوي؟ ځکه چې په دې سره دی راپاسي. نو دا سړی چې یعنې ځان یې څومره سپک کو چې خپل غوږ یې ځای وګرځو د ګندګۍ د شیطان، خپل غوږ یې ځای وګرځو د ګندګۍ د شیطان. دا کوم ملګري چې په منځونو کې کمزوري دي، د سحر په منځه کې او د تهجدو په منځه کې، د هغو ټولو غټه وجه هم د حدیثونو کې بیان شوي. شیطان ورته اوږده شپه ده، اوږده شپه ده، او داسې خبیث دشمن دی زموږ دا شیطان که نه. لکه اوس ته کار لره پاسې سهار 4 بجې ستا ډیوټي ده. 4 څومره وختي دی؟ د 4 نه وختي به کوم ځي په توره تیاره ځي، په 3 بجې ستا ډیوټي ده. په دې 3 بجې چې ته پاسې شیطان تا ته دا نه وایي چې اوږده شپه ده. لکه دغه ټیم کې ته دا خبرې نه کوي چې زه اوږده شپه ده او پرېوځو. نه نه نه، ګاډی په ده پسې راځي، کوم ګاډی چې دی کار له بوځي، یا د ده کار شروع کېږي په 3:30 بجې، په 3:30 بجې ورته غواړي، دی ورته په 3 باندې تیار ناستي. نو دومره زمونږ د دشمن ته وګوره، دومره هوښیار دی. صرف تا بندۍ د الله د بندګۍ نه بس دقې سره کار دی چې ته په څه طریقه باندې د الله د بندګۍ نه بند شي. ته مونځ ونه کړې، ته تهجد ونه کړې، ته د قرآن تلاوت ونه کړې، دقې کوشش دی. نو یو د شیطان شر او چل دا شو. څو شو؟ 14. 14 دا دی چې کله چې د انسان وده شي نو شیطان د ده په پوزه کې وخت تېروي. حدیث د ابو هریره رضی الله عنه د امام بخاري امام مسلم راوړی. پیغمبر صلی الله علیه وسلم وی اذا استيقظ احدكم من منامه، په تاسو کې چې څوک د خوب نه راپاسي فلیستنثر 3 مرات، نو پوزه دې سونډکې څو پیرې؟ 3 پیرې. ولې؟ فإن الشیطان یبیت علی خیاشیمه، نو شیطان د ده په پوزه کې شپه تېره کړې ده. دا هم د شیطان ګوره شر دی او چل دی. او ګوره د شیطان ګوره همیشه په ګنده او د ګندګۍ په ځایونو کې ګرځي، همیشه د ګندګۍ په ځایونو کې دی ګرځي راګرځي چې پلیت دی. 15 د شیطان دې شر او چل ته وګوره چې دی د آدم د بچي یا د انسان په بدن کې په هغه ځایونو کې ګرځي په کوم ځایونو کې چې وینه ګرځي. او دغه شان د وینې په شان ګرځي په دې بدن کې. نو ګوره دې کو زموږ لپاره فایده څه ده؟ څنګه چې دا وینه ستا د بدن نه جدا کېږي. جدا کېږي؟ څوک داسې شته چې دا وینه د خپل بدن نه ټوله وباسي او د دې ژوندی نه جدا کېږي. نو دقې شان دا شیطان هم ستا نه جدا کېږي. شیطان هر وخت تا سره دی، هر وخت د شیطان دا کوشش دی چې زه دې ګمراه کړم. حدیث
امام بخاری امام مسلم راوړی دی ان الشیطان یجری من ابن آدم مجرى الدم. څنګه چې دا وینه د انسان په دې رګونو کې ګرځي نو په دې کې شیطان هم ګرځي. یو بله مسلې دپاره به یو بلې مسلې ته به اشاره وکړم د فایدې دپاره چې پیریان د انسان جسم ته ننوځي د الله په اذن سره. بس ګمراه فرقو ولا د دې نه منکر دي، خو په دې باندې الحمدلله ښه واضحه دلایل شته. په قرآن کې پم دلیل شته الا لا يقومون إلا كما يقوم الذي يتخبطه الشيطان من المس. دې کې د مس تذکره راغلې چې شیطان په چا باندې راشي لیونی کي، پیرې پرې راشي لیونی کي. حدیثونو کې ډېر حدیثونه د پیغمبر صلی الله علیه وسلم خواته یو زنانه راغلې وه، توره زنانه وه، نو هغې دا ویلي چې یا رسول الله په ما باندې د میرګي بیماري راځي، او دغه شان یو ښځې ماشوم د پیغمبر صلی الله علیه وسلم خوا ته راوستی او پیغمبر صلی الله علیه وسلم په دم واچو اخرج عدو الله ای د الله دشمن راوځه. نو پیرې د انسان جسم ته ننوتی شي او ورننوځي د الله په اذن سره، په دې زمونږ ایمان دی، د ایماني مسله ده. خو چې څومره د انسان دینداری او الله ته نږدې نو دومره الله حفاظت کوي. زمونږ په دې علاقو کې او په دې ملکونو کې دا کیسې ډېرې زیاتې دي، خصوصا په چا باندې؟ زنانو باندې. د هغې یو وجه بېدیني هم ده، اذکار ویل نشتي، الله یادول نشتي، بس چې خبرېږي جو دویمه درېیمه ښځه چې ګورې په یې پیریان دي، او بس ښځې پکې داسې هم شتي چې دروغ وایي، هېڅ پیریان پې نه. خو دی هم یو چل جوړ کړی چې دا خپله خواښې تنګه کړي او دا خپل خاوند تنګ کړي، یو وخت په وخت په ځان باندې پیریان راولي. نو کله چې انسان د الله ذکر پرېږدي که نه، خصوصا د سهار ماښام اذکار او د هر فرض منځونه بعد اذکار چې دا دې کله پرېښودو نو بیا به دې هر قسمه مصیبت په دې بیا تنګوي، او چې دا دې وي نو الله به د هر شر نه، شر د هر مخلوق نه، که پیری دی که انسان دی او که هر څه دی، الله به یې د هغې نه بیا ساتي. شپاړسمه خبره دا یاده کړئ، څوک چې سندرې وایي نو شیطان د هغه د پوزې په دې سورو کې پوکي کوي. امام احمد دا حدیث راوړی په صحیح سند سره، قد نفخ الشیطان فی منخریها. کله زنانه په خوږ اواز باندې لګي او سندرې وي، په خوږ اواز باندې اواز یې اوچت کړی، نو پیغمبر صلی الله علیه وسلم وی شیطان اوس د دې په پوزه کې پوکی کړی دی. نو دا چې لګیا دي دا دمان، دا اواز هم د شیطان دی. لکه سورت بني اسرائیل سورت اسراء کې دا خبره شتي چې شیطان الله ته ویلي و یا الله زه به ستا د بندګان ګمراه کومه. الله ورته وی بس زه صحیح شو، ستا د دوی سره مقابله شوه، خپل لښکرې پرې راوله، که په خپل اواز یې ګمراه کړې او که په هر څه کې کوه، او زه به هم دوی ته پیغمبران ولېږم، دین به ورته بیان کړه، هر څه به ورته واضح کړه. مفسرین وی اواز د شیطان هغه به ټنګ ټکور او سندرې دي. اواز د شیطان څه شی دی؟ ټنګ ټکور او سندرې. په دې طریقې سره شیطان خلک ګمراه کوي. دا ټنګ ټکور والا چې دي دوی
شیطان د دوی نه انتهایی خوشحاله دی ځکه چې د هغه په اواز دوی لګیا دي او بیا چې شیطان کله د دوی په پوزه کې پوکې وکړي نو بیا یې رامنې کول ډېر ګران دي الا ده که الله وغواړي دی بیا دوی نشه وګرځي چې دا سندرې نه ویلي دا ګډای نه کړي که نه نو په دوی به وخت نه تېرېږي که معمولي ګړز سرته اوړي د هغې سره دوی که معمولي ګړز اوري دوی ورسره پاسي ګډېږي په ډک محفل کې هم ځان نشي راټینګولی ځکه چې دا بیا د دوی وایي مو دا زموږ د روح غذا ده الله اکبر زموږ د روح غذا خو الحمدلله هغه قرآن دی هغه دین دی نو چې د یو چا د روح غذا سندرې وګرځي نو ده به څه حالي دا سندر والا دا ډمتوب والا او دا ډمان دا یقیني د شیطان په لار روان دي یقیني د شیطان په لار روان دي ولسمه خبره دا یاده کوي چې شیطان دا بنده د خپل دین نه اړوي دا شیطان دا بنده د الله د دین نه اړوي چې دی دا حلال حرام کی او د الله سره شرک وکړي حدیث کی راځي امام مسلم راوړی دی پیغمبر صلی الله علیه وسلم د الله نه دا خبره بیانوي انی خلقت عبادی حنفاء كلهم الله وی ما د خپل بندگان ټول په فطرت د توحید باندې پیدا کړي دي دا ټول بندگان زما حنفاو د شرک نه مایل وو وانهم اتتهم الشیاطین خو په دوی باندې څوک رالو شیطانان پرې رالو فاجتالتهم عن دینهم دی شیطانانو دا کار وکړو چې دغه پاک خلک د په فطرت د توحید باندې چې وو دغه پاک خلک یې واړول د هغوی دغه صحیح دین نه وحرمت عليهم ما أحللت لهم وأمرتهم أن يشركوا بي ما لم أنزل به سلطانا او دي شیطانانو الله وی زما دي بندگانو ته امر وکړو چې حرام کوي په ځان باندې هغه څه چې ما ستاسو دپاره حلال کړي دي الله وی شیطانان زما دي بندگانو ته وی امر ورته کوي چې حلال کوي حرام وګڼي په ځان باندې هغه څه چې الله حلال کړي دي او دې شیطانان ورته امر وکړو زما دې بندګانو ته الله وی چې تاسو شرک وکړئ د الله سره هغه شرک الله وی چې په هغې څه دلیل نه دی نازل شوی نو شرک خو انتهایی د شیطان خوښ دی ولې د دین اخوا بله ګناه نشته شیطان چې کله تا د راځي د هغې طریقې یاده که ګوره شیطان تاله داسې एकदम نه راځي دی به په مراتبو باندې راځي د شیطان لوی کوشش دا دی چې انسان په کفر او شرک کې واچي د شیطان د ټولو نه لوی کوشش دا دی چې دا بنده په کفر او په شرک کې واقع شي که چېرته په کفر او په شرک کې واقع نه شي نو بیا لوی کوشش یې دا دی چې دی په بدعت کې واقع کړي په دین کې نوي کارونه چې د اصلي دین ته پاتې شي که په دې کې هم دی پې کامیاب نه شو نو بیا دا کوشش کوي چې دی په ګناهونو کې واقع کړي کبیره ګناهونو کې عام نور چې دي چې کله دې کې هم نه شي نو بیا داسې د واړو ګناهونو کې راګیر کړي که دې کې هم نه شي او دا سړی ډېر تقوادار نو بیا په دې مباحو کارونو کې ونښلی
هغه کارونه چې نه پکې ثواب شته او نه پکې ګناه شته نو وین خلی مړه مباح دي مړه جایز خو دي که نه نو په هغې کې دومره ونښلئ چې عبادت تې پاتې شي نو اجر دې پاتې شي نو شیطان خو ډېر هیرسناک ته پته چې دا بنده اوس په دې طریقه نشم راګیرولی چې په یو ګناه کې واقع شي خو راشه په دې طریقه راګیر کړه چې ثواب ونه ګټي راشه په دې طریقه راګیر کړه چې ثواب ونه ګټي بیا ستا زړه کې به وسوسې پیدا کوي دم د شیطان یو طریقې ده پرون پې ما خبره وکړه هغې له بیا نظم پرون کابره زموږ دا خبره وکړه نو ځان هوښیار ساتئ ځکه چې دشمن زمونږ څه دی هغه هوښیار دی زمونږ دشمن ګورئ قمقل نه دی دشمن زمونږ هغه هوښیار دی اخرنۍ خبره به ذکر کړو د شیطان چل هغه دا چې شیطان دا کوشش کوي چې دا بنده دی وړو ګناهونو ته په سپک نظر وګوري حدیث کې راځي امام احمد راوړی دی ولكن قد رضي منكم بما تحقرون شیطان په دې سخت خوشحالیږي چې دا بندگان د الله د وړو ګناهونو ته په سپک نظر وګوري او د ګناهونو ته په سپک نظر وګوري ولې چې سپک ورته ګوري نو بیا به پکې په مخه واقع کېږي چې کله دا بندگان د ګناهونو ته سپک ګوري نو بیا به پکې په مخه واقع کېږي د دې دلاسه د شیطان لوی کوشش دا دی د شیطان لوی کوشش دا دی چې د بنده په دې زړه کې د ګناه معمولي درته ښکاره کړي مړه زه خیر دی دا مړه زه خیر دی نه دا ډېر خطرناک ټکی دی مړه زه خیر دی اوس د الله په نافرمانۍ کې خیري په ګناه کې خیر د کوم ځای نه راګي چې مړه زه خیر دی نو دا اتلس شرونه او چلونه اگر که نور هم دي چې سړی را جمع کوي خو بیا به دا موضوع ډېره زیاته اوږده شي او دا ما ته ښکاري چې بلکې د دې چې دا درېم مجلس دی په دې موضوع کې او یو پکې بل به هم ضرورت راځي نو دا موضوع به زموږ ډېر اوږده شي په دې به اکتفا وکړو اوس راځو الحصن الحصین له الحصن الحصین معنی مضبوطه قلا د شیطان په مقابله کې چې ته په دې قلا کې دننه پټ شي او د شیطان د ګزارونو نه بچ شي نو هغه کومه لار ده چې دا بندګان اختیار کړي نو د شیطان د شر نه به بچ شي ډېرې خبرې دي په دې کې یو څو به ذکر کوو انشاءالله ډېرې طریقې دي یو څو به ذکر کړو چې زموږ د وروڼه او خویندې او ملګري پوهئ موږ د شیطان دا چلونه او شرونه ولې ذکر کړو دې لپاره چې تا ته پته ولګي چې دشمن ستا څومره چالاک دی څومره خطرناک دی اوس چې دا دشمن خطرناک دی نو تا ته به انشاءالله د الله په توفیق سره دا لار وموښیو چې د دې خطرناک شیطان نه به او د دې دشمن نه به بچ کېږي څنګه الحمدلله الله ګورې زموږ د شیطان دشمن کمزوری ګرځولی دی الله سبحانه وتعالی زموږ د دشمن چې د شیطان دی دی کمزوری ګرځولی دی الحمدلله خو په هغه چا زورور دی چې څوک یې په ځان زورور کړي او محنت ونه کړي کوشش ونه کړي بس په هغه چا زورور دی اولنی کار څه به کوي چې د شیطان نه بچ کېده غواړي الاخلاص په ځان کې اخلاص راوسته ابلیس نم پته ده چې دې اهل اخلاص نشي دوکه کولی نو الله ته یې ویلي فبعزتك لاغوینهم اجمعین الا عبادك منهم المخلصین
ای الله زه ستا په عزت باندې قسم خورم چې زه به ستا دا ټول بندګان ګمراه کومه سوای د کومو نه چې هغه چاڼ شوي دي مخلص دي هغوی کې اخلاص دی ځکه علما وایي الاخلاص هو سبیل الخلاص من الشیطان اخلاص په ځان کې راوسته د شیطان نه د خلاصېدو لار ده او اخلاص والا څوک دي هغه چې د هغوی ټول عملونه د چا دپاره دي د الله دپاره ویناګانې د الله دپاره ورکړه د الله دپاره کوي منع کول د الله دپاره کوي محبت د الله دپاره کوي دشمني د الله دپاره کوي امام ابو داود حدیث راوړی دی کنه من احب لله وابغض لله واعطى لله ومنع لله چا چې د الله دپاره محبت وکړو د الله دپاره بغض وکړو د الله دپاره ورکړه د الله دپاره منع کړه فقد استکمل الایمان ایمان یې پوره شو ځکه العلامه الشيخ السعدي رحمه الله هغه شاعري کې ویلي دي څه مزیداره شاعري کړې ده وی عزف القلوب عن الشواغل كلها قد فرغوها من سوى الرحمن وی زړونه ټول خپل زړونه نیکان خلک یادي وی نیکانو خلکو د خپل زړونه اړولی دي د هرې مشغولتیا نه د هر کار نه یعنی توجه صرف د الله طرف ته ده د دین طرف ته ده نور چې څه د هغې نه زړه اړولی دی قد فرغوها من سوى الرحمن دا زړونه یې فارغه کړي دي سوای د رحمان سره د محبت نه یعنی په زړونو کې څه پراته دي د الله سره مینه پرته ده حرکاتهم دې دپاره مې ووي دا شعر حرکاتهم وهمومهم وعزومهم لله لا للخلق والشيطان د هغوی حرکات ناسته پاسته د هغوی ارادې د هغوی سوچ فکر څه چې دي لله ټول د الله دپاره دي لا للخلق د مخلوق دپاره پکې زرم نشتي والشیطان او نه د شیطان دپاره کوي نو معنی دا شوه چې اخلاص والا ظاهرا او باطنا چې څه کوي نو د چا دپاره کوي د الله دپاره کوي نه د ریاکارۍ په نیت کوي نه چاته د اورولو په نیت کوي نه دې دپاره کوي چې څوک د دوی شکریه ادا کړي او نه د دنیا دپاره کوي چې څه کوي د الله دپاره کوي نو چې څوک هم مخلصي اخلاص پکې رب العالمین د شیطان نه ساتي د یو کار شو دویم د قرآن تلاوت ډېر کول د قرآن تلاوت ډېر کول څوک چې د قرآن تلاوتونه ډېر کوي دی د شیطان نه بچ ساتلی کېږي د الله په اذن سره که ته دا ویې که نه چې یاره زموږ دا دشمن خو ډېر هرسناک دی ده نه بچ کېده څنګه دي نو یو خو اخلاص او دویم د قرآن تلاوت ډېر کوو د شیطان نه به بچ شي په دې باندې دلیل له امام ابو داود یو حدیث راوړی ابو قتاده وایي چې ان النبي صلی الله علیه وسلم خرج لیله پیغمبر صلی الله علیه وسلم یو شپه د کور نه ووتو فاذا هو بابي بکر یصلي د ابوبکر صدیق په کوټه باندې تیر شو هغه لمونځ کو تهجد یې کول یخفض صوته خو د ابوبکر صدیق د اواز څه ډېرې کم کړی ومر بعمر بن الخطاب په عمر باندې هم تیر شو وهو يصلي رافعا صوته عمر اواز ډېر تیز کړی فلما اجتمعا عند النبي صلى الله عليه وسلم دواړه چې کله د پیغمبر صلی الله علیه وسلم خوا ته رالو
پیغمبر صلی الله علیه وسلم ورته یا ابا بکر ای ابو بکره مررت بك وان تصلي زه پرون په تا باندې تېر شوم تا لمونځ کوو تخفض صوتک اواز دې ډېر کم کړی و هغه وی یا رسول الله اسمعت من ناجیت یا رسول الله الله اکبر وی د الله پیغمبر هغه چا ته چې مې اورولو یو هغه واورېده څوک الله د مؤمن سوچ دی هغه چا ته چې مې اوروله هغه واورېده دغه شان چې هر کار ته کوې که نه وی هغه چا داسې هغه چا دپاره چې مې کول هغه ولیده که اوس ته یو کس د پیسې ورکې صدقه ورکې زکات ورکې نو دا شیطان به هم تا ته دا وایي او کوم چې انسي شیطانان دي دوی به هم تا ته دا وایي مړه مخامخ یې ورکوه چې خلک یې ویني او شکریا به دې ادا کړي او دا به ووایي او دغه به ووایي زړه کې به دې وسوسې راځي ته دقه ورته ووایه هغه چا دپاره چې ورکوم هغه هغه یې دي وایي زموږ د پښتنو د اکثر کارونه د بدل دپاره یي دا مې یو حقیقت دی جنازې لکه ځینو ډېر کم پکې د الله د رضا دپاره ځي او دا ډېر که نور هم راکاږم بیا هم کم دی اکثر زموږ د پښتنو جنازې د څه دپاره یي بدلې ځکه زموږ په جنازه کې راغلی یا امید دی چې زموږ ایله به راشي دغه شان د دوی د بیمار تپوس هم بدل دی دغه شان د دوی لاسنیوي او تعزیت له تله دا هم بدل دی اوس ته روانې جنازې له او ګڼه کې هلته ولاړ وي او دغه ونه لیدې چا کور کې چې مړی شوی دی څه فرق کوي ولې فرق نه کوي اچھا دپاره چې کوه خو ولیدې که زمونږ هغه بیا په تعزیت کې او لاسنیوي کې ورته اورئ ډېره ګڼه وه ولې دا خبره کوي چې بی زه ومه ډېره ګڼه ووي د اخري وخت کې خو سمایل جوړ شو فلاني وایي ته خو پکې ولاړ وې او په دا کې صبر ول چې اوس دی دغه واوري دا مالک چې وایي دا یا د کور د مالک یا د چا کور کې چې دا غم شوی دی ویډیو خو راغلی زه هم دې خبرې ته څه ضرورت و الله ته ولیدې که نه که ته د الله د رضا دپاره تللی او د ثواب ګټلو دپاره تللی خو بس خبره ختمه شوه الله ته ولیدې که ښکاري داسې چې د دې خلکو مقصد د الله رضا کول هغه نه دي هغه د دې انسان رضا کول دي هر کار چې ته کوې هر کار زما راته د زړه نه دا نصیحت دی د ابوبکر صدیق رضی الله عنه دا یوه خبره یاده کړه ډېره قیمتي خبره کړې ده وی اسمعت من ناجیت یا رسول الله ای د الله پیغمبر هغه چا ته چې مې اوروله هغه چا دپاره چې مې لمونځ کوو هغه اورېدلی دی چې څه کارون کې څه کار پټې کوو د نیکۍ چې کم کار کې او دا ورسره وایي هغه چا دپاره چې کوم هغه هغه یې دي بیا عمر ته ووایي مررت بک وانت تصلي رافعا صوتک عمر ستا اواز ډېر اوچت و یعنې ابوبکر هغه اواز ډېر کم و او ستا هغه ډېر اوچت و هغه وی یا رسول الله اوقظ الوسنان واطرد الشیطان وی اواز خو زه په قصد یې ځوم چې دا ویښ راپاسي او دا شیطان وزغلي د عفوا د اوده راپاسي او شیطان وزغلي یا رسول الله دا خو زه دې دپاره کومه چې شیطان وزغلومه او د اوده چې کوم پراته دي ده چې تهجد یې نه راپاسي چې دوی راویښ شي دې کې زموږ دلیل څه عمر بن خطاب وی شیطان په څه تختومه په دې تلاوت د قرآن سره دې ځلې دې ځینې تختوم د دې ځینې ازغلومه نو څومره چې ته قرآن وې شیطان به تا نه لرې څومره چې د قرآن تلاوت کې پیغمبر صلی الله علیه وسلم بیا هغه حدیث داسې دی وی یا ابا بکر ارفع من صوتک شیئا او عمر ته وی عمره وقال لعمر اخفض من صوتك شيئا
ابو بکر وته لږ اوچت که د اواز دی عمر ته لږ اواز لږ کم که مقصدي خبره د حدیث کې زمونږ هم دقه وه چې څومره ستا د قرآن سره تعلق وي دومره به د شیطان د چالونو نه او د چال نه او د جال نه د دې نه به بچي او چې د قرآن نه لرې کېدې نو شیطان ته لار کولاویږي شیطان ته به لار اسانیږي هغه د باندې بیا هم ښه په اساني سره حمله کولی شي اهل القرآن قرآن والا چې څوک دي شیطان په هغوی زورور نه دی وجه دا چې د هغوی رابطه د الله سره مضبوطه ده نو چې د الله سره رابطه مضبوطه ده په دې طریقې یا په دې طریقه چې د الله کلام ډېر وایي یا دی تفسیری وایي ترجمه ده ټولې خبرې پکې دننه راغلي په دې طریقې سره د هغوی د قرآن سره رابطه ده نو دا رابطه په حقیقت کې د الله سره ده نو چې د الله سره د رابطه مضبوطه شوه شیطان په تا نشي زورور کېدی څو کارونه شو دوه دریم د سورة البقره تلاوت ډېر کول د شیطان نه د بچ کېدو دپاره دریم کار دا کوه چې د سورې بقرې تلاوت ډېر کوه حدیث کې راځي امام مسلم راوړی دی پیغمبر صلی الله علیه وسلم وی لا تجعلوا بیوتکم مقابر د خپلو کورونو نه مقبرې مه جوړوئ څه معنی تاسو کور کې تلاوت کوئ یعنی اسې دا حدیث د یو مسلې دپاره دلیل دی مقبرو کې تلاوتونه نشته او دغه شان یو حدیث کې دا هم راځي چې د کورونو نه مقبرې مه جوړوئ دا نفلي مونځ کور کې کوئ یعنې مقبره د مونځونو ځای هم نه دی سوای د جنازې د منځه نه دو مسلې ښه واضحه دي مقبره د تلاوتونو ځای نه دی مقبره د مونځونو ځای نه دی هر قسمه تلاوت د قبر سره دا ناروا دی او دا بدعت دی او دا د مذهبونو چغې چې وایي دي زمونږ مذهب جدا دی او ستاسو جدا دی او بیا ولاړي د مړي سر ته د سورې بقرې اولني ایتونه وایي او خپو ته اخرني ایتونه وایي او سحر له رواني چې مړی کم شپې له وشي سحر له بیا رواني مقبرې ته سورت یاسین وایي او بیا اوومه ده جي او بیا څلوېښتمه ده او بیا دولسمه ده او ختمونه دي امام ابو حنیفه رحمه الله وایي دا ټول کارونه چې دي حرام دي او ناروا دي او دې کې څوک مني د امام صاحب ولې نو دا مذهب خو د امام صاحب دی ځوانه اما په دې ځای کې د امام صاحب او د مذهب ولې نه مني ولې کوي په دې کې خېټه ساتلی کېږي په دې کې فایده ده نو دې ځای کې امام صاحب هم پاتې په دې ځای کې مذهب هم پاتې خو چې خېټه وساتلی شي د امام صاحب ګوره دا سخته فتوه ده او د امام صاحب د مذهب په کتابونو کې دا مسلې شتي څومره چې متقدمین علما د کتابونه ور وګورئ هغه زاړه احناف هغه ټولو په نس دا دي چې مقبره کې تلاوت کول دا مکروه تحریمي دي وایي دا نشته او دا ځوان وروره کله قبر سر ته ودرېږي او کله خپو ته ودرېږي او کله وله ختمونه کوي خلکو له صرف دې دپاره چې خېټه وساتي او دا بین پې داسې لګي د دې دیګونو ده او د دې پروګرامونو ده یو ملا دی دیګی نن سبا څه وایي پېژنئ به یې تاسو هغه وایي په والله وایي که دا خیراتونه څوک په موږ بند کړي وایي دقه شی دی ویلي موږ یې هر څه پرېښودو ته په تیار یو خو خیراتونه دله وایي موږ نه پرېږدو
په دې خو زمونږ کار روان دی، که څه پای ویلي. نو چې دا خیراتونه یو دا غوړې وریجې او دا دیګونه یو دا مزیداره خوشبو ترې راځي، نو ملا صاحب لیونی دی چې تا ته ووایي چې دا کار بدعت دی. چې بدعت ورته وایي ته یې بیا راولي، ته یې بیا نه راولي که. او سبحان الله دا بدعت ما تاسو سره اکثر مخکې ووایي که نه، ډېره ښکلې موضوع موږ شروع کړې ده. که څوک پکې موږ سره یعنې دا زړی ژوندی که نه زما په دې خبرو کې سوچ وکړي، دا ټولې چې کوم په دې موضوع کې راغستې دي نو ډېرې قیمتي خبرې دي. ما اوس لږ ساعت مخکې تاسو ته ووایي چې شیطان یو کوشش دا کوي چې سړی په بدعاتو کې واقع کړي. په دې بدعاتو کې به ته خرچه ډېره کې او په صحیح کارونو کې به یې نه کې. ولې؟ دلته د شیطان زور ډېر وي. لکه اوس دا سړی دا مولیانې چې را جمع کړي دي د یو خپلوان د مرګ نه بعد او دیګ یې باندې کړی ده، هغوی له سپارې ورکړي دي او جوی زموږ په مړي پسې ختم کوي. دی ښه په خوشحالي دوه درې دیګه ولم ورکوي. او کیدای شي د مولیانو له څه خرچه هغه هم ورکړي، خو بیا ته درته داسې ووایه وایي دلته جومات ته لږ ضرورت دی ورته قالینونه ول اخیسته غواړي یوه به نه لیوله، زه مړه موږ ځانله غریبانان یو. او بیا پسې ورشه داسې بدعت او ناروا کار ورته ووایه، دومره خرچه پې دله کوي چې ته پوه شې مه کوه. حیران به شي ورته ته. اوس هم اوس ما بل اوس دې ملګرو ته دا ووایي ما اهل بدع چې په خپلو پروګرامونو باندې څومره خرچې کوي دومره دا نشي کولی دا کم چې په حقه دي. په هغوی د شیطان زور ډېر دی چې ویې کوي، او په دوی د شیطان زور ډېر دی، بندی یې هر طرف ته زور دی. په هغوی زور دی ویې که ویې که دوی ته مه کوه مه کوه. لکه هلته ولې ویې که بدعت دی، هلته مه کوه ځکه چې کار دی برابر دی. نو زموږ د ملګرو دا جوماتونه چې ویني، مدرسې ویني، غریبانان کمزوري کمزوري حالات برابر، او د هغوی هغه چې ویني داسې هر څه به ډېر او دا غرډ پروګرامونه او دا چې پلانی شیخ الکل او شیخ العرب او شیخ العجم څه څه نومونه راوتي نن سبا. دا پروګرامونه په دې ښه خرچې کوي. ولې؟ ځکه چې شیطان په دې پروګرامونو باندې خوشحاله. په کوم پروګرام کې چې د بدعت پرچار کیږي، د شرک پرچار کیږي، د ګمراهۍ پرچار کیږي، د ګناهونو پرچار کیږي، شیطان په دې پروګرامونو باندې انتهایی خوشحالیږي. خبره شروع د څه نه شو خو لږه اوږده شوه، نصیحت و چې که ملا صاحب تا ته دا ووایي چې او مذهب کې دا دي چې مقبره کې قرآن ویل نشتی، نو بیا ته پرېږدې؟ ته خو هم بیا نه پرېږدې. سوال زما د دغه مولیانو نه دا دی چې اوس د امام صاحب مذهب څه شو؟ اوس د امام صاحب مذهب چېرته ده؟ نو بیا دا ووایي وی په مذهب کې خو ډېر اقوال دي او مفتابهي په کوم باندې چې فتوه ده نو هغه دا بل دی چې جایز دي. بیا به دا خبره شروع کړي. دغه شان د امام صاحب په نیز زه راجح قول نه ذکر کوم چې راجح دی او کمزور دی، دغه موضوع اوس زمونږ نه ده، خو د هسې خبره ذکر کوو. د امام صاحب په نیز دا دي چې په امامتۍ باندې پیسې اخیسته بلکل ناروا دي. زمونږ دی که نه دی؟